الحمد لله رب العالمين، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، د خلفای راشدینو د سیرت 15 برخه. په تېره برخه کې مو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت د فتوحاتو بیانونه کول چې هغه فتوحات په فارس ښار کې شروع ول څو د نهاوند وفتح کېدلو ته راورسېدو. اوس به د نهاوند د جنگ تفصیل او د پاته فارس د فتح کولو حالات درته بیان سي. کله چې په فارس او د فارسیانو په مځکه کې دغه ټولو فتوحات وسول، نو د هغه فیصله کوونکي جنگ چې د فارس د فتح په تاریخ کې پېښ سوی دی مقدمات شروع کیږي چې هغه د نهاوند جنگ دی. پس له دغو ټولو فتوحاتو او کامیابیو څخه چې مسلمانانو په فارس کې حاصله کړي، اوس نو بل شی نه دی پاته بې له دغه څخه چې مسلمانان د فارس د هغه لوی لښکر څخه ځان فارغه کړي. هغه لښکر چې په نهاوند کې په ډیر لوی عدد او شمیر سره جمع سوی دی، ځکه یزدجرد د پارسیانو باچا د ټولو هغه کسانو چې د ده متابعت یې کوی د هغو په راټولولو او په یو ځای کولو باندې یې شروع کړې وه. امر یې کړی و چې ټول خلک دې په نهاوند کې سره یو ځای سي. نهاوند په غرو کې یو ډیره لو کلا وه چې د همدان د ښار په جنوب کې واقع ده. د دغه لښکر او د جنگ دپاره پیروزان عمومي قمندان وټاکئ. د خراسان، سند، الباب د هغو ښارو څخه هم والیان د یزدجرد د کومک دپاره رالل. د هر ځای څخه کومکونه سره یو ځای کېدل تر څو په نهاوند کې 150,000 جنګي عسکر سره یو ځای سول. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ولیدل چې د کفارو د لښکرو شمیر زیاتیږي او بیا هغه لښکر چې د کفارو موجود دی هغه هم په غره او په قلاو کې دی. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته حال ولیږئ چې کومک او مدد راسره وکوه. په دغه وخت کې چې دلته په عراق کې د پارسیانو د لوی لښکر د جنگ او د مقابلې دپاره تیاری نیول کیږي، د کوفې د خلکو څخه څو نفریزه ډله مدینې منورې ته ولاړه چې هلته د کوفې د امیر او د والي سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه څخه د ځینو کارو شکایتونه و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته کول. حضرت عمر رضی الله عنه په فکر کې سو چې اوس د دغه موضوع او راغلي ډلې دغه شکایت واخم او د شکایت په باره کې تحقیقات وکوم، او که د هغه لوی جنگ په سبب چې دغه امیر د هغه دپاره تیاری نیسي د دغه شکایت موضوع د اوس دپاره معطله کړم، ځکه هغه امیر او قمندان ته چې د دغسې لوی جنگ دپاره تیاری په مخ کې وي باید په دغسې مهم وخت کې هیڅ تشویش نشي پیدا، او د امیر المؤمنین ټوله توجه باید د هغه قمندان په کومک کولو کې وي. د نورو حاکمانو او د رئیسانو خو دا عادت دی چې دغسې کوچني شکایتونه او داسې معمولي شکایتونه د دغسې لوی موضوع په مقابل کې هیروي او وایي چې ته صبر وکوه چې یو وارې دغه لوی مشکل پای ته ورسیږي بیا به یې سره ګورو. مګر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل یا والله داسې جنګونه ما د دې څخه نشي منع کولی چې د مسلمانانو په شکایتو کې دې تحقیق ونه کړم. نو یې امر وکوئ چې د کوفې د خلکو د شکایت تحقیق دې وشي او د دغه تحقیق امیر محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه وټاکئ. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه کوفې ته ولاړئ او په پوره تفصیل سره تحقیق شروع کړئ. په ټوله تحقیق کې د ټولو هغه شیانو څخه چې سعد رضی الله تعالی عنه په متهم سوی و، سعد رضی الله تعالی عنه براءت او صفایي حاصله کړه. کله چې د سعد رضی الله تعالی عنه براءت او پاکي ثابته سوه، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ده د معزولولو امر وکوئ. یعنی پس له هغه چې سعد رضی الله عنه براءت حاصل کړي، بیا هم د کوفې د امیریت او د لښکر د قمندانۍ څخه ګوښه کړي. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل د والی او د رعیتو په مابینځ کې حسد او عداوت نه غواړم، ځکه که سعد رضی الله تعالی عنه پر خپل ولایت پاته سي د ده دغه خلک ښه نه ایسي او د هغو دی نه دی خوښ. حال دا چې د والی او د رعیتو په مابینځ کې باید ښه علاقه موجوده وي. مګر اوس له دغه تهمتو او د دغه تحقیقات دغه ربط او علاقې سره خرابې سوې او خلل ورته پېښ سو، نو ځکه یې سعد رضی الله تعالی عنه پس له هغه چې پوره براءت او عفت حاصل کړي د خپل کار یې معزوله کړي
او د ده په عوض کې نعمان ابن مقرن رضی الله تعالی عنه د کوفې والی او د پارسیانو سره د جنگ عمومي قمندان وټاکئ. نعمان ابن مقرن رضی الله تعالی عنه په خپله د لشکر سره نهاوند ته رهي سو او د شاوخوا منطقو او د هر ځای څخه یې کومک وغوښتی، خاصتا د اهل کوفې څخه، او د اهواز خلکو ته یې وویل چې تاسې هغه لارې بندې کړئ چې نهاوند ته ځي او نورې کومکي لښکرې مه پرېږدئ چې نهاوند ته ورسیږي، ځکه هر څونه چې د نهاوند د لښکر شمېر ډېرېږي په هغه اندازه د مسلمانانو مشکل لویېږي. د اهواز خلکو هم د دغې وظیفې په اجرا کولو او په عملي کولو باندې شروع وکوله. اوس نو نعمان ابن مقرن رضی الله تعالی عنه د نهاوند پر طرف وررهېدی او داسې ځای ته ورسېدی چې نور تر نهاوند د 3 ورځو لار پاته ده. نو د دغه ځای څخه 3 نفره د معلوماتو دپاره د نهاوند پر طرف ولېږل چې دغه 3 نفره یو طلیحه ابن خویلد الاسدي رضی الله تعالی عنه، عمر ابن معدي کرب رضی الله تعالی عنه، عمر ابن عبیده رضی الله تعالی عنه، و دوی ته وویل چې تاسې ولاړ سئ لار وګورئ چې پارسیانو خو به موږ ته کمینونه نه یې نیولي یا د پارسیانو لښکر خو به د هغه خپله ځای څخه نه یې رارهي سوی. دغه 3 نفره رهي سول. عمر ابن عبیده تر 1 ورځې تګ کولو وروسته بیرته راوګرځېدی. کله چې رالی نعمان رضی الله تعالی عنه پوښتنه ځینې وکول چې چیش دې ولیدی؟ ده وویل هېڅ شی مې نه دی لیدلی. نو نعمان رضی الله تعالی عنه ورته وویل نو ولې بیرته رالې؟ ده ورته وویل چې 1 ورځ او شپه مې تګ وکړئ هېڅ شی مې نه ولیدی او مځکه هغه څوک وژني چې پکې ناولده وي، یعنی یو څوک چې په یو مځکه کې ناولده وي لاره نه وي ورمعلومه نو خامخا ورکیږي او هلاکیږي. په دغه 1 ورځ او شپه مې کفایت وکړئ او بیرته رالم. بیا نعمان رضی الله تعالی عنه چې د لښکر عمومي مشر دی هغه ورته وویل ول ملګري دې څه شو؟ ده ورته وویل ول هغه ټینګ ول، نور هم مخ ته پسې ولاړل. نو طلیحه او عمر رضی الله تعالی عنهما هغه پس له هغه چې 2 ورځې یې تګ وکوئ بیا نو عمر و طلیحه ته وویل نور نو کافي دی، د 2 ورځو لار مو ووهله، نه لښکر شته او نه کمینونه. عمر ابن معدي کرب هم بیرته راوګرځېدی، مګر طلیحه ابن خویلد الاسدي رضی الله تعالی عنه چې دا ډېر زیات بهادر او پر 1000 نفرو باندې به په جنګ کې حسابل کېدی دا نور هم مخته ولاړی تر څو په خپله نهاوند ته ورسېدی او هلته د نهاوند د قلا پر شاوخوا باندې وګرځېدی، پوره معلومات یې وکوئ. بیا نو بیرته رارهي سو. نعمان رضی الله تعالی عنه یې په ټولو حالاتو په تفصیل سره خبر کړي او ورته ویل چې ستا او د دوی په مابینځ کې داسې شی نسته چې هغه دې زموږ ناخوښه وي، تر نهاونده پورې لار فارغه ده. نعمان رضی الله تعالی عنه لښکر ته د حرکت کولو امر وکوئ او پر لار بې له راحته د بل شي دپاره توقف او درېدل نه کوي تر څو د 3 شنبې په ورځ مسلمانان نهاوند ته ورسېدل او نهاوند یې محاصره کړ. د نهاوند د قلا پر شاوخوا پارسیانو لوی خندق او لوی غار کیندلی و او په خندق کې لوی لوی اورونه بل کړي ول چې مسلمانان تر دغه خندق او تر د اورو نه سوای ورتېرېدلی، خو پارسیانو په د خندق سره ځینې کشنې کشنې لارې پرېښې وې، هغه د دې دپاره چې دوی به پر هغو لارو راتېرېدل او پر مسلمانانو به حملې کولې او بیرته به خپلو کلاو ته ننوتل. د 4 شنبې، 5 شنبې او د جمعې په ورځ باندې جنګونه وسول، خو دغه جنګونه ټول د حملو کشنې کشنې او بې نتیجې جنګونه ول. نعمان رضی الله تعالی عنه د لښکر قمندانان سره راټول کړل، پس له مشورو یې یوه لویه او عظیمه نقشه جوړه کړه او قعقاع رضی الله تعالی عنه یې د هغې نقشې په عملي کولو باندې مکلف کړي. نو په هغه معینه ورځ باندې چې پارسیان د جنگ دپاره راووتل، قعقاع رضی الله تعالی عنه د خپل لښکر په ملګرتیا ډېر شدید جنګ ورسره شروع کړي. پس له څه جنګ کولو قعقاع رضی الله تعالی عنه شکست وخوړی، دونه پر شا ولاړی چې د مسلمانانو تر لښکر تیر سو. نعمان رضی الله تعالی عنه نور مسلمانان د حملې کولو څخه منع کړل او ورته ویل چې آرام ودرېږئ، کار مه پلرئ. پارسیانو چې د مسلمانانو شکست ولیدی نور هم دلاوره سو، ویلیدل چې مسلمانان پر شا ځي او دغه د مسلمانانو شکست د جسر یا د پله د جنگ راهیسې بیا تر اوسه پورې اول شکست دی چې مسلمانان یې خوري او پر شا ځي. نو په زرو زرو پارسیان په ډېره دلاوري سره د نهاوند د قلاو څخه راوځي
او د قعقاع رضی الله تعالی عنه پر لشکر باندې حمله کوي. قعقاع رضی الله تعالی عنه نور هم پر شا ځي. هغه نور مسلمانان غواړي چې پر پارسیانو حمله وکړي، خو نعمان رضی الله تعالی عنه د حملې اجازه نه ورکوي. د قعقاع رضی الله عنه او د پارسیانو په مابین کې دغه جنگ تر ماپښینه پورې دوام درلودی. هغه نور مسلمانان یې هیڅ کومک نه کوي او قعقاع رضی الله عنه د خپل لشکر سره د ضعف او شکست په حال کې دي، وار په وار شاته روان دي. کله چې مسلمانانو د ماپښین لمونځ ادا کوي، دلته نو نعمان چې د لشکر عمومي مشر دی رضی الله تعالی عنه د حملې امر وکوي. په دغه امر سره مسلمانانو یو ځایي حمله شروع کړه او هلته د قعقاع رضی الله تعالی عنه هغه مات سوی لشکر هغه هم بیرته راوګرځېدی او په نوې حمله یې شروع وکوله. دا هغه د مسلمانانو نقشه وه چې نعمان رضی الله تعالی عنه او نورو قمندانانو سره جوړه کړې وه چې یو خو به ټول پارسیان په دغه حیله سره د قلاو څخه راووځي او بل به د قلاو څخه څه رالیرې سي او هم به تر ماپښینه پورې ښه ستړي کړو او بیا به په یوه وارې حمله پر وکړو. اوس د دغه حملې سره لوی او شدید جنگ شروع شو. خالد دلته په دې جنگ کې د تاریخ لیکونکي علما وایي دغه جنگ د قادسیې تر جنگ شدید و. نعمان رضی الله تعالی عنه چې د جنگ اداره یې پخپله کوله، هغه ورته مخه سو او پر پارسیانو یې حمله وکوله. ډیر قوي او شدید جنگ یې کوي. کوشش یې کوي چې د نهاوند قلاو ته ورننوځي، تر څو قلاو ته ډیر ورنږدې سو او بیا یې وویل که زه شهید سوم بیرغ دی حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه واخی، یعنی تر ما وروسته هغه قمندان دی. اوس د نهاوند د قلا پر طرف باندې وررهیدي او شدید جنگ کوي. تر هغو یې جنگ کوي او مخ ته تللی څو شهید ووژل سو. انا لله و انا الیه راجعون. نعمان ابن مقرن رضی الله تعالی عنه په ایران کې د نهاوند د قلا په دروازه کې شهید ووژل سو. په مسلمانانو کې څوک د نعمان رضی الله تعالی عنه په شهادت باندې نسول خبر، ځکه دی ډیر لیرې مخ ته تللی و او د ده سره په دغه حمله کې فقط څو نفره د ده ملګري ورسره ول چې په هغو ملګرو کې یو هم د ده ورور و چې نعیم ابن مقرن رضی الله تعالی عنه نومېدی. نعیم پر نعمان رضی الله تعالی عنه باندې یو پټو واچوئ، د هغه جسد یې پټ کړئ چې څوک یې ونه پیژني او دغه خبر په لشکر کې نشر نسي چې زموږ قمندان شهید سوی دی. بیرغ حذیفه رضی الله تعالی عنه ته ورکړئ. بیرغ پورته دی او جنگ دوام لري. دغه جنگ تر شپې پورې دوام درلودی. مسلمانانو د شپې هم جنگ کوي، خو د شپې په راتګ سره پارسیانو شکست وخوړی. اوس چې تاریکه ډیره سوه او د مسلمانانو حملې هم شدیدې دي، پارسیان تښتي خو د تیښتې لار نه لري، ځکه دوی د نهاوند پر قلاو باندې هغه خندق راګرځولی او په خندق کې د دې دپاره اورونه بل کړي ول چې مسلمانان رانیسي. اوس هغه خندق او اور د دوی د تیښتې لار بنده کړې ده. د شدیدو حملو او د تاریکۍ په سبب باندې هغه کوچنۍ او پټې لارې چې پارسیانو درلودې هغه هم ځینې ورکې دي، هغه هم نه ویني. اوس نو پارسیان یا وژل کیږي یا اور ته ځانونه اچوي. په دغه جنګ کې پارسیانو لوی شکست وخوړی، خو هغه د دوی قمندان پیروزان ژوندی پاتې سو او همدان ته وتښتېدی. حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه دغه فتحه پسې پوره کړه او ټول نهاوند فتح سو او د مسلمانانو تر تصرف لاندې سو. بیا نو حذیفه رضی الله تعالی عنه چې اوس د مسلمانانو د قواو عمومي قمندان دی، صائب ابن اقرع رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته ولېږئ چې امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه ته د دغې لویې فتحې زیری او خبر ورکړي. صائب رضی الله تعالی عنه چې مدینې منورې ته ورسېدی، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل څه خبر دې راوړی دی؟ ده وویل فتحه راله فتحه او الله جل جلاله لویه فتحه در نصیب کړ. یعنی پارسیانو هغه اخري او قوي کم لشکر چې و هغه مات سو، خو نعمان رضی الله تعالی عنه شهید ووژل سو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وژړل، ډیره ترخه او شدیده ژړا یې وکوله، حتی په ژړا سره یې آواز پورته سو او د ژړا د شدت څخه یې اوږې غورځېدې. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه چې په دغه مجلس کې حاضر و غواړي چې پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې دغه غم سپکي، نو یې وویل یا امیر المؤمنین بې له نعمانه بل داسې څوک نه دی شهید سوی چې هغه د معروف او مشهور وي. یعنی د اصحاب کرامو د پهلوانانو څخه فقط یو نعمان رضی الله تعالی عنه شهید سوی دی.
نور ټول خلک چې شهیدان سوي دي هغه غیر معروف او غیر مشهور خلک او تابعین دي. د حضرت عمر رضی الله عنه نور هم ژړا زیاته سوه او ویې ویل هو هغه شهیدان سوي کسان د مسلمانانو ضعیفه طبقه وه، مګر هغه ذات چې دوی په شهادت مشرف او مکرم کړل هغه یې مخان او نسب پیژني او هغه خلک به د عمر په پیژندلو باندې څه وکړي؟ یعنی هغه خلک چې شهادت په نصیب سو الله جل جلاله یې پیژني، د عمر پیژندګلوي هغوی ته هیڅ فایده نه رسوي. که زه پیژنم که نه پیژنم دغه دواړه و دوی ته برابر دي. عزت او شرف خدا دی چې الله جل جلاله یو سړی پیژني. د نهاوند فتح الفتوح وبلل سوه ځکه پس له دغه شکسته چې پارسیانو په دې جنګ کې وخوړی بیا نو د پارسیانو باچا یزدجر ته د یادولو وړ قوت او طاقت نسو پاته. دغه جنګ د پارسیانو سره هغه اخري او فیصله کوونکی جنګ و. که څه هم تر نهاوند وروسته نور ډیر جنګونه سوي دي خو هغه فیصله کوونکی جنګ او د پارسیانو دپاره ملا ماتوونکی جنګ د نهاوند جنګ و. اوس به د فارس هغه ښارونه درته بیان سي چې هغه په صلح سره فتح سوي دي. نو هغه پارسیان چې د خپل قمندان پیروزان په ملګرتیا باندې د نهاوند څخه وتښتېدل په همدان کې سره یوځای سول. حذیفه رضی الله عنه په دغه تښتېدلو پارسیانو پسې د نعیم ابن مقرن رضی الله تعالی عنه په قمنداني باندې یو لښکر ولېږئ او پارسیان یې په همدان کې محاصره کړل. پارسیانو د صلح غوښتنه وکوله او همدان مسلمانانو په صلح سره فتح کړي. مسلمانانو د ری د ښار پر طرف باندې حرکت وکوئ. د ری ښار و تهران ته نږدې واقع دی. کله چې د ری خلک د مسلمانانو پر راتګ خبر سول هغو هم صلح وغوښتله او ری ښار هم په صلح سره فتح شو. مسلمانانو د شمال پر طرف باندې د خراسان و طرف ته حرکت وکوئ. د عراق او خراسان په منځ کې یو منطقه ده چې د قومس منطقه ورته ویل کیږي. د هغه ځای خلکو هم صلح وغوښتله. قومس منطقه په صلح سره فتح سوله. مسلمانان نور هم په شمال کې مخ ته پسې ولاړل څو جرجان ته ورسېدل. هغه هم په صلح سره فتح شو. مسلمانان د شرق و طرف ته رهي سول. د فارس په شمال شرق کې و تبرستان ته ورغلل. هغه هم په صلح سره فتح شو. بیا دغه لشکر و اصفهان ته ورسېدی. د اصفهان خلکو جنگ شروع کړي خو مسلمانانو په جنگ کې سخت شکست ورکړي. هغو چې شکست ولیدی صلح یې وغوښتله او بیا اصفهان په صلح سره فتح شو. دغه ټول فتوحات د فارس په مځکه او په ښارو کې کیږي. د فارس ټولو ښارو د مسلمانانو په تورو سره سقوط وکوي او فتح سول. مګر په هغه وختو کې د فارس ټوله باچهي او مملکت یوازې عراق او ایران نه و بلکې دغه اسلامي جمهوریتونه کم چې په دغه وروستیو کې د روسیې څخه ازادي اخیستې ده هغه هم د فارس په ښار کې شامل ول. افغانستان او د ایران شرقي منطقې ټولې د فارس تابع وې. حتی نیم پاکستان چې سند ورته ویل کیږي دا هم د دغه کسرا باچهي وه. د شمال د طرفه د ترکانو تر وطنه پورې ټول ځایونه د فارس تر حکم لاندې ول. د کسرا د حکومت شمال شرق تر چینه رسېدلی و چې په دې ډول سره د کسرا د باچهي حدود او چارطرفه اندازه داسې بیانولی سو: هند، چین، ترکیه او جزیرة العرب. خو تر اوسه یوازې چې کوم د فتوحات روان دي د عراق او ایران فتح سول. هغه نور پاته مملکتونه تر اوسه د یزدجرد په لاس کې دي. حضرت عمر رضی الله عنه په اول کې یوازې د عراق او یو څه ایران په فتح کولو کفایت وکړي. مګر څنګه چې د هرمزان هغه کیسه پیښه سوه چې د مخه تر د بیان سوه او بیا احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه حضرت عمر رضی الله عنه ته مشوره ورکړه او ورته ویل تر څو چې یزدجرد د دوی باچا موجود وي خلک پر موږ راپورته کوي چې باچا موجود وي همیشه به خلک د هغه په تحریک او په پارولو باندې صلح ماتوي. نو اجازه راکړه چې د فارس ټول مملکت فتح کو او یزدجرد هم ختم او فیصله کو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هم په دغه مشوره قانع شو او امر یې وکوی چې هو د فارس ټول مملکت په هغه خپله پراختیا سره فتح کړي. نو هغه و چې د هجرت د 13 کال په شروع کې د احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه په مشوره باندې د فارس پر نورو حصو باندې هم حملې شروع شوې.
اوس به د آذربایجان فتح کول درته بیان سي. لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل چې ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د طرفه د بصرې د ښار والي و او د هغه ټولو لشکرو عمومي قمندانو کومې چې په فارس کې جنگ او فتوحات کول. اوس پس له دغه ذکر سوو فتوحاتو د مسلمانانو هغه اول لشکر چې د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه په امر حرکت وکوي هغه لشکر و چې د آذربایجان و طرف ته رهي سو. آذربایجان په خپله یو لوی مملکت بلل کیږي چې تبریز ته نږدې واقع دی او هغه پارسان چې په نور پارس کې شکست خوړلی و په آذربایجان کې سره یوځای سوي ول چې مشر او قمندان یې اسپندیار و چې دا اسپندیار د هغه وژل سوي رستم ورور و. ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه د دغه لشکر امیر چې د آذربایجان طرف ته حرکت کوي د دې امیر بوکیر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه وټاکئ. کله چې د مسلمانانو لشکر هلته آذربایجان ته ورسېدی پارسیانو ډیر بد او سخت شکست وخوړی او اسپندیار بندي ونیول سو. بوکیر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه غوښتل چې اسپندیار ووژني خو اسپندیار ورته وویل صلح دې خوښه ده او که دې جنګ خوښ دی. بوکیر رضی الله تعالی عنه وویل چې صلح. تاسې ښه متوجه سئ مسلمانان هیڅکله جنګ نه غواړي او نه جنګ غوښتی او نه دغه د مسلمانانو جماعتونه د جنګ دپاره راوتلي ول بلکې د مسلمانانو اصلي مقصد اعلاء کلمت الله و. مسلمانانو دغه ټولې قربانۍ دغه ټول تکالیف او زحمتونه زخمونه او شهادتونه د دې دپاره قبلول چې بندگان د بندگانو د بندګۍ څخه خلاص کی او د یوه الله جل جلاله بندگی ته راوبولي. مسلمانان د اسلام او عدل د نشرولو دپاره راوتلي ول جنگ او غنیمتونه یې نه غوښتل او نه مقصد ول. هغه څوک چې غنیمتونه غواړي هغه جنگ کوي او هیڅکله په صلح نه راضي کیږي ځکه په صلح کې غنیمتونه نسته فقط هغه جزیه ده چې کفار به د ځان او د مال د ساتنې په مقابل کې مسلمانانو ته ورکوي. خو په جنگ کې غنیمتونه ډیر وي او تاسې ولیدل چې د مسلمانانو حرص او کوشش همیشه او د هر چا سره پر صلح و. نو خود بوکیر رضی الله تعالی عنه وویل چې صلح مې خوښه ده. اسپندیار وویل چې صلح دې خوښه ده نو ما مه وژنه ځکه که زه صلح در سره ونه کړم د آذربایجان خلک صلح نه در سره کوي. نو اسپندیار یې د صلح دپاره نه ووژئ او د ځان سره یې بندي وساتئ. هلته ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه د یو بل لشکر په جوړولو باندې مشغوله سو. هغه یې هم د کومک دپاره راولېږئ. په یو روایت کې ویل کیږي چې د دغه کومکي لشکر قمندان ابو دجانه رضی الله تعالی عنه چې د دې صحابي نوم اصلي نوم یې سماک ابن خرشه رضی الله تعالی عنه دی او دی د اصحاب بدر څخه دی. د مسلمانانو دغه لشکرې سره یو ځای سوې او اوس و آذربایجان ته ورننوځي. اسپندیار د آذربایجان خلکو ته پرلپسې حال ورلیږي چې تسلیم سي او صلح وکړي. د مسلمانانو سره جنګ نسي کولی. د اسپندیار د دغه ورلیږل سوو مشورو په سبب باندې د آذربایجان خلک تسلیم سول او آذربایجان فتح سو. او تاسې ته معلومه ده چې آذربایجان په خپله یو کامل دولت او مملکت دی. دغه لوی آذربایجان اوس تسلیم او د مسلمانانو د حکم تابع سو. اوس به د الباب د ښار فتح کېدل درته بیان سي. کله چې آذربایجان تسلیم سو مسلمانانو عتبه ابن فرقد رضی الله تعالی عنه د هغه ځای حاکم وټاکئ او بوکیر رضی الله تعالی عنه نور هم مخته د الباب پر طرف باندې رهي سو. الباب لکه د مخه چې مو وویل هغې منطقې ته ویل کېدل چې د روسیې ایران او ارمینیا په مابینځ کې واقع وه. اوس بوکیر رضی الله تعالی عنه د دغه منطقې پر طرف باندې آمادګي نیسي مګر بیا هم د حضرت عمر رضی الله عنه د اوامرو انتظار باسي چې دغه منطقې ته ورسم او که انتظار وکړم. حضرت عمر رضی الله عنه یو بل لشکر هم منطقې ته ورولېږئ چې قمندان یې سراقه ابن عمر رضی الله تعالی عنه او د دغه لشکر د مقدمې قمندان عبدالرحمن ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه. حضرت عمر رضی الله عنه سراقه د هغه ټولو لشکرو عمومي قمندان وټاکئ کومې چې په منطقه کې موجودې وي. دلته سراقه رضی الله تعالی عنه د الباب و طرف ته حرکت وکوئ. هلته په الباب کې شهریراز چې د الباب باچا و هغه هم خپل لشکر د جنگ دپاره تیار او آماده درولی دی.
او په دغه وخت کې د معلوماتو دپاره د مسلمانانو د لښکر پر طرف باندې جاسوسان هم رالیږلي دي. پس له معلوماته دا ور معلومه سوه چې مسلمانان داسې شجاع او دلاوره قوم دی چې د مرګ څخه هم نه بیریږي. نو یې د مسلمانانو د لښکر و مقدمې ته چې قمندان عبدالرحمن ابن ربیعه رضی الله عنه هغه ته حال ولېږئ چې صلح غواړم. الباب چې جلا مستقله او لویه منطقه ده اوس صلح غواړي او تسلیمیږي. عبدالرحمن ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه چې د مقدمې قمندان و، پس له هغه چې د خپل امیر سراقه رضی الله تعالی عنه سره مشوره وکوله نو یې د الباب د باچا سره پر صلح موافقه وکوله او الباب ښار په صلح سره فتح شو. سراقه ابن عمر رضی الله تعالی عنه د دغه لښکرو عمومي قمندان و. شاوخوا یې ټولۍ لیږلې چې پاته منطقې هم د مسلمانانو تر تسلط لاندې سي، چې په دغه جمله کې د ارمینیا او قبقاز غرنۍ منطقې هم فتح کړي او د مسلمانانو د لښکر مرکز او خپل عمومي لښکر د الباب په منطقه کې موجود و. دغه شاوخوا ټول ځایونه او منطقې د سریو او د ټولیو په لیږلو سره فتح شول. په دغه وختو کې د مسلمانانو د لښکر عمومي قمندان سراقه ابن عمر رضی الله تعالی عنه وفات شو. د ده پر ځای هغه د مقدمې قمندان عبدالرحمن ابن ربیعه رضی الله تعالی عنه د لښکر عمومي قمندان وټاکل شو. او بیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د طرفه امر را ورسېدی چې نور هم د شمال پر طرف باندې مخ ته ولاړ سي او پر ترکانو باندې حمله وکوي، ځکه اوس مسلمانان د پارس په شمالي طرف کې د پارس و آخري او هغه حدود ته رسیدلی دي چې تر دغه وروسته نور د ترکانو مځکه او د ترکانو حکومت شروع کیږي. د ترکانو په مځکه کې د انابول د ښار فتح کول. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي زموږ پاته برخه د سیرة الخلفاء به په راتلونکو حصو کې واورئ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.